استاد قدرمنو استاذانو او ګرانو ملګرو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن ورځ غواړم چې د مدرسې د ادبونو په اړه څه خبرې وکړم. مدرسه هغه مبارک ځای دی چې موږ ته پکې د الله د دین علم راښودل کېږي. اول د استاد احترام. استاد زموږ روحاني پلار دی، ځکه چې هغه موږ ته د علم رڼا ته راوباسي. قرآن کریم فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ژباړه: الله هغه مؤمنان او علما لوړې درجې ورکوي. نو موږ باید د استاد خبر په ادب واورو، د هغه مخې ته مهمندارې پاتې شو او کله غونډې ادبي وکړو. دوم د سبق ادب. کله چې سبق اورو زړه سترګې غوږونه ټول درس ته متوجه کړو. سبق ته د زړه له شوقه راګیر شو، بېکاره خبرې ونه کړو او د سبق تکرار باید وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې څوک د علم طلب د الله لپاره وکړي، الله به ورته د جنت لارې اسانه کړي. درېیم د مدرسې پاکوالی. مدرسه د علم کور دی، نو باید پاک وساتله شي. فرش، کتابونه او د درس ځای منظم وي. اسلام وایي الطهور شطر الایمان، پاکوالی د ایمان نیمه برخه ده. څلورم د ملګرو سره کوچه بند. په مدرسه کې ډېر ملګري وي، موږ باید د هغوی سره د ورورولۍ عفوي چلند وکړو. د چا بد نه وایو، نښان زموږ لنډ وایو، ځکه دا د مسلمانانو سره نه ښکاري. پنځم د اخلاص نیت. هر طالب العلم باید دا نیت وکړي چې زه د الله لپاره علم زده کوم. که نیت خالص وي، علم به برکت وکړي او الله به د عمل سبب وګرځوي. ګرانو ملګرو، مدرسه د جنت دروازه ده، خو دا دروازه هغه وخت خلاصېږي چې کله موږ د پاکۍ کله چې موږ د صداقت، پاکۍ او اخلاص لارې خپلې کړو. الله جل جلاله موږ ټولو ته توفیق راکړي چې موږ د مدرسې آداب مراعات کړو او د علم رښتیني خادمان شو. آمین یا رب العالمین.